خپل دماغ برین مازغه زیات تیز او زیات مضبوط او قوي ساتلو د لپاره خامخا تاسو د درې کارونه کوي. کله هم چې تاسو سحر را پاسې نو سحر د وخت تاسو اوبه خامخا په نهره باندې سکي چې دا تاسو د برین سره سره تاسو چې څومره هم ډایجسټیو سیستم دی هغه د لپاره بهترین سیز دی. او دویم دا چې په سحر کې تاسو ایکسرسایز خامخا کوي چې دا تاسو د وجود څومره هم پارټس اف د باډي دي یعنی تاسو څومره هم وجود دی هغه ټولو د لپاره ایکسرسایز کول به انتها ضروری دي. د دې سره تاسو کم چې د برین سیل دی دا ور سره اکټیو کیږي. او دریم کله هم چې تاسو په سحر کې ناشته کوئ نو بهترینه ناشته کوئ چې پاغي کې د پروتینو مقدار په هم مقدار باندې وي چې بهترینه ناشته تاسو د برین چې کم فنکشن دی هغه د لپاره ډیره بهتره ده. او څلورم دا چې کله هم تاسو سحر را پاسې د مانځنه بعد بیا تاسو مود کیږي چې د انسان په وجود کې په دې ټایم کې کم میلیټونین د خوب والا هورمون دی دا په کمیدو باندې وي. او کله چې تاسو دوباره ود کېږئ نو تاسو په وجود کې دنه چې کم هورمون دی هغه ډیسټرب شي چې د دې سره تاسو د برین والا چې کم فنکشن دی او تاسو چې کم هورمون دی دا بیا په صحیح طریقه باندې اکټیو کیږي نه. او کله چې اکټیو نه وي نو تاسو چې کم برین او مغز دا په صحیح طریقه باندې فوکس نه لري. بیا اندغه شان میډیکل انفارمیشن د فرض زموږ سره اوسه او کچره دا ویډیو انفارمیټیو د خپل فرند سره شیر کړئ. شکریہ. الله حافظ.